په شخصي لحاظ کې د پکتیا د شاعرانو د لیکوالو وضعیت وګورو نو دا خبره په فرهنګي وضعیت او د فرهنګي وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. له بده مرغه که وګورو له تېرو څو کلونو په نسبت باندې نن سبا نه یوازې په پکتیا بلکې ټول افغانستان خو په ځانګړي ډول مشخص ډول په پکتیا په اړه باندې غږیږو. د فرهنګي وضعیت د لیکوالانو د شاعرانو فعالیتونه هغسې نه دي پاتې شوي لکه یو وخت کې چې وو یا په زور و شور کې وو چې دا لاملونه بیا یو بېله موضوع ده چې له هره لحاظه دا ډګر تر تاثیر لاندې راغلی تر اغېزې لاندې راغلی دی. شاعران او لیکوالان هغسې فعال نه دي که د لیکنې په ډګر کې دي که د شعر په ډګر کې ده که په عموم کې نور فرهنګي فعالیتونه دي دا ډګرونه هغسې فعال نه دي لکه یو وخت کې چې وو. بېلابېل عوامل ما درته ویلي که چېرته له اجتماعي لحاظه له سیاسي لحاظه له نورو لحاظونو ورته وګورو اغیزې اچولی دی په دې اړه باندې په دې برخه کې د لیکوالانو یا د لیکوالۍ ډګر ته که راسو د مطالعې د فرهنګ کمیده یا کمښت یا کمزوري کېده په دې برخه کې ډېر زیات رول لوبولی منفي رول یې زه ورته ویلی شم چې لوبولی دی چې خلک هغسې اوس مطالعې ته زړه نه ښه کوي لکه پخوا به یې چې مطالعه کوله. تر ډېره حده پورې تاسې وینئ چې په پکتیا کې اوس د کتاب بازار هغسې نه دی لکه یو وخت کې چې و د کتاب د پلور د کتاب د مطالعې بازار هغسې نه دی. د سوشل میډیا پراخېده صحیح ده یو تاثیر دی. سوشل میډیا اوس د خلکو د بوختیا ډګر نور شو. مخکې کتاب اوس نور دی خلک بل شي کې ځان مصروف کړی. په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې چې هلته نسبت د موږ هیواد ته هلته د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو پلیټفورمونه ډېر زیات فعال دي مګر هغو لا هم د کتاب ملګرتیا له لاسه نه ده ورکړې. د کتاب لارې نه دی پرېښې. ورځپاڼې لوستل کېږي کتاب لوستل کېږي چاپېږي. د حل د لارې په توګه باندې نه یوازې په انفرادي اشخاصو ادبي ټولنو او په بېلابېلو بنسټونو باندې چې غیر دولتي بنسټونه ورته ویلی شو یا ادبي ټولنې یا فرهنګي ټولنې نهادونه ورته ویلی شو نه یوازې یغو مسؤلیت جوړېږي د دې حالت د راقابو کولو د سمولو لپاره بلکې د دولت او د حکومتي ادارو هم دا مسؤلیت دی. په خپله لیکوال باید دا مسؤلیت احساس کړي چې که هر څومره هم فرهنګي ډګر د کتاب لوستنې د کتاب چاپونې او لیکنې لپاره خوار سي د ده خپل شخصي مسؤلیت د ده له اوږو لا نه دی کوز شوی. دی خپله مسؤل دی په دې برخه کې باید قلم له لاسه ونه غورځوي. یو په ټوله کې بیا دا ټول شیان د مطالعې په عامېدو پورې تړلي تر څو چې د مطالعې عامېدو ته کار ونه سي نو کتاب نشي پلورل کېدلی او نه چاپېدلی سي.